يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. دی زینه د صورت دریمه حصہ شروع کیږي تر آخر پورې. پدې کې دو بابونه دي. اول باب شپږ نمبر آیت پورې دی. پدې کې ذکر کیږي 5 مسائل تبلیغیه د پاره د نصاراو او نصاب د تبلیغ او د دعوت د پاره قرآن کریم د الله کتاب او د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث. اوله مسئله په 88 نمبر آیت کې ده. دویمه مسئله په 72 نمبر آیت کې ده. دریمه مسئله په 83 نمبر آیت کې ده. څلورمه مسئله 80 نمبر آیت کې ده او ومه مسئله په 80 نمبر آیت کې ده. په دې ټولو کې دعوت د يهود و نصارا ولاد ایمان راوړلو په دې اخیری کتاب او اخیری پیغمبر باندې او رد د دوی په شرک باندې چې دوی عیسی علیه السلام ته الہ یا ابن الله ویل. نو الله د دوی دا خبره رد کړي. او بیا دو قسمه د خلکو ذکر کیږي او يهود او نصارا دا غوي ترمنځ فرق او د نیکانو اهل کتابو بعضی صفاتونه او هغوی د پاره زیره او اخره کې تخویفی اخروی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایها الرسول اے نبی علیہ الصلاة والسلام. خطاب نبی علیہ الصلاة والسلام لدے. بلغ ارس وما هغت انزل الیک جنازل کڑے شوی دی تعالی من ربک استا در رب د طرفنا. کم شئی چه پتا باندستا در رب د طرفنا نازل شوی دے نو بلغ دا ارس و نور خلقلا. ما انزل الیک پدی کے قرآن او حدیث دوار داخل دی. ذکر لکه څنګه چې قرآن کریم منزل من الله د الله د طرفنا نازل شوی دی نو دغه شان احادیث منزل من الله دي. لکه سورة النجم دریم او څلورم آیت کې راځي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نو یا ایها الرسول اے نبی علیہ الصلاة والسلام بلغ ارسوا ما هغت انزل الیک جنازل کړي شوی دی تعالی من ربک استا در رب د طرفنا. دا ما چې په دې کې عموم دی ښه، یعنی کم شی چې پتا باندې استا در رب د طرفنا نازل شوی دی نو ټول پټوله اور سوا لګم ته پرې نه دی ګوري. دینه معلومه شو چې نبی علیه الصلاة والسلام لچې څومره وحی د الله د طرف نشوي ده ټول رسولې ده. لکه یو روایت کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وې کوم کس چې دا وی چې نبی علیه الصلاة والسلام بازي وحی نه در رسولې تبلیغ پورا نه دی کړی وې دا انسان دروغ تړي په الله پورې. ځکه دغه آیت کې الله څه وی بلغ ما انزل الیک من ربک چې څومره وحی تعالی د الله د طرف نه نازله شوی ده نو بلغ دا ورسو. تبلیغ بددی کې تبلیغ لغوی معنی رسول کا وان لم تفعل او کتا دا کار اونکو تبلیغ دی اونکو وحی د الله دی خلق له اون رسول فما بلغتا نو تان دے رسول رسالته هیڅ یو پیغام د الله فما بلغتا نو تان نه دے رسول رسالته پیغام د الله یعنی کلهګه وحی دیم پرې خدلا نو تا د الله پیغام د الله بندگانو له نه دے رسول تا حق د رسالت ادا کړي نه دی ګوره. والله يعصمك من الناس دام تشجیع زړه ورکول دی په وحی رسولو باندې چې ای پیغمبر وحی زکه او رسوا د چا پروا زکه مکوا چې الله بستا حفاظت کوي کنه. والله يعصمك
او الله بچ کوي تعالی من الناس د خلقنا د خلق پروا مسات الله بستا حفاظت کوي ان الله لا يهدي القوم الكافرين بیشک الله هدایت نه کوي قوم کافرانو لا کافرانو نه مراد دلته ضدیان او عنادیان دي هغه خلک چې د ضد د وجنه ایمان نه راوړي نو دوی له الله هدایت نه کوي یا د هدایت نه مراد دا چې الله وس د قتل د پیغمبر نه ور کوي کافرانو لا کفار له الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قتل کولو د وجلو وس او طاقت نه ور کوي قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل دا اوله مسله تبلیغیه ده پدې کې دعوت د اهل کتاب ولا چراشی صحیح ایمان راوړی ګوره کتا سو صحیح ایمان را نه وړی نو تاسو دا دین چې دا الله له قبول نه دی دا تاسو دا کوم دین موجوده چې دا د سید الله کنه قل یا اهل الكتاب تو و اے اهل کتاب اے یهود و نصارو لستم على شيء ناس تاسو په هیڅ دین شیء مراد دین حقا خود ډیره مبالغه د وجنه نه مطلق کړه تاسو ناسته علی شیء په هیڅ دین یعنی تاسو دا دین الله له منظور نه دی حتا تر دې پورې تقیم التوراۃ چې تاسو قائم کړئ تورات والانجیل او انجیل قائم کړئ دا معنا چې په خپلم په عمل او نور خلق لهم ورسوي بیا په دې سوال راځي چې کله قران کریم نازل شو نو په دې سره خو تورات او انجیل منسوخ شو نو بدل ته الله د تورات او د انجیل ذکر ولې کړي حتا تقیم التوراۃ والانجیل نو جواب داده چې دا د قران کریم د نزول نه مخکې خبره ده چې ترڅو پورې قران نازل شوه نو هغه وخت تاسو له دا حکم او چې اقامت د تورات او د انجیل وکړي چې قران نازل شو بیا خو تورات او انجیل منسوخ شوي دي او یا دا معنا چې اصول د تورات او د انجیل مراد دي یعنی د عقیدی مسئله زکه د عقیدی مسئله خود د تورات او د انجیل او د قران کریم یو شان دي چې الله یو دی شریک نه لري جنت شته جهنم شته مثلا د عقیدی سره متعلق چې کوم مسائل دي خود د قران او د تورات او د انجیل یو شان دي نو دلته د عقیدی مسئله مراد دي او هغه مسلو کې دا هم واجب نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله د طرف نه حق پیغمبر دی قران کریم د الله کتاب دا پکې وته حتا تر دې پورې تقیم التوراۃ والانجیل چې تاسو قائم کړئ تورات او انجیل وما او هغه کتاب انزل الیکم چې نازل شوه دی پتا تاسو من ربکم تاسو د رب د طرف نه یعنی قران کریم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا دا رقم مخکې څلور شپېته کې تیر شو چې قران کریم کفار له فائدہ نه رسي بلکې د دوی کفر او سرکشي ور سره نورم زیاتیږي زکه څومره چې قران کریم نازلېږي دوی ته انکار کوي سرغړونه کوي او مخالفت کوي نو د دوی هغه کفر ورځ په ورځ باندې نورم زیاتیږي ولا يزيدن خاما خازياتي كثيرا منهم ديرو کسانو د دې اهل کتاب لا څوک زیاتي ما هغه کتاب انزل اليك چې نازل شوه دی پتا باندې مې ربک استا د رب د طرفنا زیاتي ډیرو کسانو د دې اهل کتاب لا ما هغه کتاب انزل الیک چې نازل شوه دی پتا من ربک استا د رب د طرفنا یعنی قران کریم څه شی زیاتای نو طغیان او کفر سرکشی او کفر یعنی د قران کریم په نزول سره د کفار او سرکشی د دې اهل کتاب او کفر دا نورم زیاتی فلا تحسن مغم جن کیږي علی القوم الکافرین په هلاکت د قوم کافرانو یعنی دا کافران ایمان نه راوړي نو که په دوی باندې د الله د طرف نه عذاب راشي تو ور سره غم جن کیږم ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى دام ترغیب دی او دعوت دی ایمان او عمل صالح له الله وی ګور صرف په دعوو باندې کار نه کیږي چې یو سړی وي زما دین په حق زما دین معتبر دی او صحیح دی او بل وی من په حق ای بل وی من په حق ای
ایمان او عمل صالح پکار دی صرف په نسبتونو باندې کار نه کیږي چې ولا زه د فلانی خاندان سره تعلق ساتم زه د فلانی بابا نه سیم منګه د انبیاو خاندانیو پدی وعد دغه دعوو باندې کار الله وی نه کیږي ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړې دي والذین او هغه کسان هادو چې يهوديان دي والصابئون او دستور عبادت کوونکي دي والنصارى او نصرانيان دي من آمن بالله چاچ ایمان راوړ په الله والیوم الاخر او پورز رستنی د قیامت پورز وعمل صالحا او عمل اکنیک فلا خوف عليهم نبیر بدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنشین دا رقم آیت مخکی تیر شوه د سورته بقره دوش پیته کی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا دی آیت کی ذکر کیږي اوس نقض عهد د بني اسرائيل چې الله پاک د بني اسرائيل نه لوز اغستو لکه سوره بقره کې تیر شوی دی واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور او دغه شانو اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله او هم دغه شانو اذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم دا لوزونه الله جل شانه اغستیو د بني اسرائيلونه لیکن دوی دا لوزونه مات کړ نو لقد اخذنا يقينا اخستو من ميثاق بني اسرائيل پوخ لوز د بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم او من را لګلیو هغه الى رسلا پیغمبران كلما جاءهم هر کله چې را بغید الى رسول یو پیغمبر بما په هغه خبرو سره لا تهوا چې نبخوا قول انفسهم نفسونو د دوی چې کله به دوی له پیغمبر د څه خبره وکړه چې د دوی د خواهش نه بخلاف و نو دوی به بیان منله تکبر به کو او قانون الهی داده چې د الله احکامات چې دي دا اکثر د خواهش نه خلاف دا د انسان د نفس نه خلاف نو دوی له چې پیغمبر د څه خبره وکړه چې د دوی د نفس او خواهش نه بخلاف نو تکبر به کو نو الله وی کلمہ جاءهم هر کله چې راشد الى رسول یو پیغمبر بما په هغه خبرو سره لا تهوا انفسهم چې نوې خو نفسونه د دوی نو فریقا کذبوا یو ډله د پیغمبرانو دوی دروغجنه وګڼله فریقا یو ډله د پیغمبرانو کذبوا دوی دروغجنه وګڼله تکذیب وکړو وفریقا یقتلون او بل ډله دوی قتل کوي وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم پدې آیت کې اوس وجه ذکر کوي چې دوی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام تکذیب کوي او هغه قتل کوي د دې وجه څه ده نو وجه دا ده چې په دوی باندې د الله د طرف نه عذاب ناراضي الله ولا مهلت ورکړي دي نو دوی دا د خپل ځان د حق پرستی نه غني چې موږ حق پرستی موږ په حق یو ځکه الله موږ له عذاب نه راکړي کنه نو الله وی چې دا د حق پرستی نه ده بلکې دا څه دی له استدراج وي الله انسان له مهلت ورکړي چې صبر وکا پړې په ورسس کی چې تلاره لا راضي کنه راضي سميږي او کنه سميږي توبه وباسي کنه نو دوی دغه الله جل شانه چې دوی لکه مهلت ورکړي دي د دینه غلطه استفاده وکړه غلطه ګټه کې واغسته چې ولا بس مونږ الله لګرانی او مونږ له عذاب نه راکړي وحسبوا او دوی ګمان کوي الله تكون فتنه چې نشته د عذاب په دوی باندې فعمون کانشل وصموا او فعمون وړاندشل وصموا او کانشل د حقنا د حق د لیدلونه او د حق د اوریدلونه دوی وړاند او کانش معنا مخې واړو ثم تاب الله بیا الله مهرباني وکړه علیهم پدوی مهرباني دا د چې الله ولا بل پیغمبر راولېګو بل کتاب بالا راولېګو وخت په وخت پیغمبران راتلو نو الله بیا مهرباني وکړه پدوی باندې چې بل پیغمبر راغی بل راغی ثم عمو خو بیا وړاند شول دوی وصموا او کان شول یعنی به حق ونمنو کثیر ډیرو کسانو منهم د دوینا کان شول او وړاند شول کثیر منهم ډیر کسان د دوینا دا د سید لک اکلون البراغیث یعنی سره د دینه چې فاعل اسم ظاهر د خو عمو او صمو فیلون بیام جمع ذکر شوی دي
د نحوی قاعده خلاف شوی دی. والله بصیر بما يعملون، او الله لیدون کې دی د هغه څه چې دوی کوي. لیدل د الله کنایه وي د دوی ته د سزا ورکولونه. په دې آیت کې عمو او صمو دک دوه کراتې ذکر شو. نو ځینې علماو د اول عمو او صمو سره لیکلی دی اتخاذ العجل، یعنی د خسي عبادت کول، او دویم عمو او صمو سره لیکلی دی مطالبه د رؤیت د الله، چې دوی د الله د لیدلو مطالبه کړې وه د موسی علیه السلام نه. لیکن غوره دا ده چې بس دا عام دی، یعنی بیا بیا به دوی ړانده او کاڼه شو، بیا بیا به دوی د الله د حکم نه مخالفت کو، سرغړونه به یې کوله. تکرار مراد دی، تسنیه ده مراد. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. په دې آیت کې دویمه مسأله تبلیغیه ده، او الله جل شانه په نصاراو باندې فتوا د کفر ورکړي. د نصاراو عقیده دا وه چې مسیح علیه السلام، عیسی علیه السلام چې دی دا الله دی، اله دی، او کله به دا ویل چې دا ابن الله دی، د الله زوی دی. نو الله پیرت کې الله وي څوک چې دا رقم عقیده ساتي دا کافر دی. عیسی علیه السلام له اله یا د الله زوی ویل دا د کفر عقیده د الله وي. لقد كفر الذين یقینا کفر کړي هغه کسانو قالوا چې وایي ان الله بشک الله هو المسيح ابن مریم، هغه مسیح بن مریم دی. دا رقم آیت پرون درس کې تیر شو، الته موږ سوال او جوابونه کړیو. وقال المسيح او ویل عیسی علیه السلام یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا الله، بندگی خاص کئ الله نه، ربی و ربکم چې زما رب دی او تاسو رب دی. بندگی الله له خاص کئ چې زما او تاسو رب دی، زما بندگی مکوئ، مانا الہ مو جوړوي. ګوره عیسی علیه السلام خلکو له دا وایي چې د الله بندگی وکړي چې زما رب دی او تاسو. انه یقینا شان داد من یشرک بالله، چا چې شریک جوړ کړه الله سره، فقد حرم الله، یقینا حرام کړی دی الله علیه پاغه باندې الجنت، جنت. چا چې د الله سره شرک وکړي جنت په حرام دی. ګوره د جنت بوی به مونږ ګوري. فقد حرم الله علیه الجنت، نو بیشک الله حرام کړی دی په هغه باندې جنت. ومأواه النار، او زید هغه ور دی جهنم ورځي. وما للظالمین، او نشته دی د ظالمانو د پاره من انصار، څوک امدادیان. دلته د ظلم نه مراد شرک دی، ځکه خبره د شرک شروع ده. لکه سورة اللقمان کې مرازي ان الشرک لظلم عظیم، شرک لوی ظلم دی. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. دا درېمه مسأله تبلیغیه ده، او په دې کې الله کفر د کفر فتوا لګولې ده په هغه خلکو باندې چې څوک وي خدایان درې دي. د نصارو عقیده ده چې خدایان درې دي، یو الله پاک دی، بل عیسی علیه السلام دی، او بل مریم دی د عیسی علیه السلام مور. هغه به دوی په خدایانو کې حساب ولا. نو الله جل شانه فرمایي چې څوک دا عقیده ساتي چې خدایان درې دي، نو الله په د کفر فتوا لګوي. لقد كفر الذين یقینا کفر کړي دي هغه کسانو قالو چې دوی وایي ان الله بشک الله ثالث ثلاثه، دریم دی د دریونه. څوک چې وایي چې الله دریم دی د دریونه، الله وی دا کافران دي. بیا په یو سوال لازم چې دا خبره خو صحیح ده کنه چې الله دریم دی د دریونه، ځکه چې دوه کسان خو دریم ورسره الله دی کنه. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، سوره مجادله کې راځي چې کوم ځای کې درې کسان نو څلورم ورسره الله دی، چې څلوري پنځم ورسره الله دی. نو چې دوه کسان خو دریم ورسره الله دی کنه، یعنی الله د دوی خبر دی کنه. نو دا خبره خو صحیح ده کنه چې الله دریم دی د دریونه. دا خبره خو په ظاهر صحیح معلومیږي چې الله دریم دی د دریونه، یعنی چې دوه انسانان دریم ورسره الله دی. نو بیا الله دې خلکو له کفر نسبت ولې کړی دی چې الله وی دا کافران دي؟ نو جواب دا دی چې دلته اصل کې یو لفظ مقدر دی، ان الله ثالث آلهة ثلاثه، ثالث آلهة ثلاثه. هغه خلق کفار دي، الله وی کافران دي چې څوک وي چې الله په دریو خدایانو کې درې.
الله په دریو کې چې دریم دا معنا خو صحیح ده چې دوه انسانان درې مور سره الله دی خو کافر هغه خلق دی فتوا د کفر په هغه خلکو باندې دا چې څوک وایي چې الله په درې خدایانو کې دریم دی یعنی خدایان درې دي چې هغه عیسویان دي الله په وسرت کوي چې دا څنګه ده وما من اله او نشته حقدار د بندګۍ لایق د عبادت الا اله واحد مگر یو معبود دی صرف یو معبود دی وان لم ينتهوا دا اوس تخویف اخروی دی د مشرکین د پاره چې څوک درې خدایان مانی شرک کوي د دوی د پاره الله تخویف بیان یره وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَوْ كَدُوِي مَنَ نَشُلْ عَمَّا دَ هَغَ څَنَ يَقُولُونَ چې دوی وایي کده دې خپل خبرونه من نشول لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ نُخَامَخَا أُبْرَسِيږي هغه کسانو لکفرو چې کفر کړي دي منهم د دوینا عذاب علیم عذاب دردناک دوی له دردناک عذاب ورسیږي افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم اوس ترغیب د توبې له مخکې د عیسویانو په عقیده باندې رد وشو چې دوی وایي درې خدایان دي نو الله وایي که دوی من نشول د خپل عقیده نه دردناک عذاب سره به مخامخ شي اوس الله وایي توبه وباسي توبه قبلون افلا يتوبون آیدوی توبه نو وباسي الى الله الله لا ويستغفرونه او بخنه نغواړي د الله نه دی آیت کې توبه او استغفار دواړه ذکر کړی دي د توبې تعلق د زړه سره دی او د استغفار تعلق د جبه سره دی یعنی په جبه باندې بخنه غوښتل د الله نه او د زړه نه په ګناه باندې خپېمانه کېدل خفه کېدل آیا دوی توبه نو باسي الله لا ويستغفرونه او بخنه نغواړي د الله نه دا استفهام دی خو لیکن معنا پکې د څه ترغیب وی چې خامخا دوی د توبه وباس والله غفور رحیم او الله بخنه کوونکې مهربان دی مل المسيح ابن مريم الا رسول قد قالت من قبله الرسل دا مرد دی پنا سوارو باندې عیسویان څه وی هغه وی عیسی علیه السلام چې د الہ دی مریم بیبي الہ ده نو الله په رد کوي په ډیرو طریقو سره په الله رد کوي ګوره مل مسیح ابن مریم نه د مسیح بن مریم الا رسول مگر رسول دی اوله طریقه دا شو درد چې الله وی نه د مسیح بن مریم عیسی د مریم بیبي زوی نو چې هر کله زوی واله پکې راغی مورواله پکې راغی نو دا اوس خدایان چرته کې دي عیسی علیه السلام زوی دی مریم بیبي مور شو نو زوی چې وی څوک او مور چې وی هغه خدای نشي کېدلی ځکه الله خو هغه ذات دی چې لم یلد ولم یولد کنه نه دنه څوک پیدا دی او نه د چانه پیدا دی نو چې هر کله پکې زویواله او مورواله راغی نو پوښتنه چې الہ نه دی نو اوله طریقه د رد دا شو چې مسیح بن مریم نه دی مسیح بن مریم الا رسول مگر رسول دی دا بل طریقه د رد شول چې عیسی علیه السلام خو رسول دی د الله استاد دی پیغام رسون کې دی او رسول چې هغه الہ نه قاصد پیغام رسون کې هغه الہ نه نو دا څنګه تاسو وایئ چې الہ رسول دی الله وایي قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبله مخکدنا الرسول نور پیغمبران سمانا دا مراد دی چې ګوره د نبی د عیسی علیه السلام نه مخکې نور پیغمبران تیر شوی دي لیکن هغه خدایان نو کنه نو عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی خدای نه دی الہ نه دی بل دا چې د عیسی علیه السلام نه مخکې نور پیغمبران تللی د دنیا نه وفات شوی دي نو عیسی علیه السلام هم یو ورځ وفات کیږي د دنیا نه بسی او چې د دنیا نه زینو الہ کم ځای کې شو الہ خو هغه لوي چې مرګ په ناراضي کنه او په عیسی علیه السلام باندې به مرګ راځي وفات کیږي و امه صدیقه او مور د عیسی علیه السلام صدیقه رشتونی خزوا مور د عیسی علیه السلام چې و صدیقه ډیر رشتونی و دین معلومه شولا چې مریم بیبي الہ نه و خدای نه و ځکه الله و چې صدیقه رشتونی و او رشتونی خلک ډیر دي ګر ابو بکر رضی الله عنهم صدیق دی عائشہ صدیقه وا
ډیر خلک دي صدیقو، نو هر صدیق الہ نه. و امه صدیقه او مور د عیسی علیه السلام ډیره رښتونی وا. به دې ځینې علماو استدلال کړی دی چې مریم بیبي پیغمبر هم نه وګوري، الہ خو نه وه خو پیغمبر هم نه وه، نبی هم نه وه، لکه جمهور علما دا وایي. ځکه چې دلته الله جل شانه د دوی هغه اوچت صفتونه بیان کړي د عیسی علیه السلام اوچت صفت بیان کړي د رسالت، او د مریم بیبي هغه اوچت صفت الله بیان کړي د صدیقیت. نو که چېرته مریم بیبي رسول وه نو دلته به الله د مریم بیبي باره کې ویلی وی چې دا رسول وه د الله. کانا یأکلان الطعام، او دا دواړه چې خوړه به طعام. دا بله طریقه ده دغه چې دې دواړو به ډوډۍ خوړله، خوراک به یې کو. او څوک چې خوراک کوي هغه الهي، هغه خدای کېدی شي. الہ خو خوراک ته حاجت نه لري، او دې دواړو خو خوراک کو. نو معلومه شوله چې الهه نه دي که نه. کانا او دا دواړه یأکلان الطعام چې خوړه به یې خوراک، ډوډۍ به یې خوړله. نو معلومه شوله چې دا الهه نه دي، خدایان نه دي. انظر اګوره کیف نبین، څنګه منګه بیانو لهم دوی له الآیات دلائل. وګوره الله وی څنګه موږ د خلکو له بیانو دلایل چې عیسی علیه السلام الہ نه دی، مریم بیبي الہ نه ده. ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون، دوی څنګه اړول کېږي د حق نه. الله وی زمونږ د دلایلو له سوچ وکړه چې څومره ښایسته دلایل بیانو، او بل طرف ته د دې ظالمانو دې اورېدلو له سوچ وکړه چې څنګه د حق نه اوري، حق پرېږدي، دلایل پرېږدي، سوچ ولا نه کوي. ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون چې څنګه دوی اړولی کېږي د حق نه. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دا څلورمه مسأله تبلیغیه ده چې الله وی ګوره د الله نه بغیر هیڅوک اختیارمند د نفع او نقصان نشته. یو چاله فایده رسول یا یو چاله ضرر رسول یا د یو چا نه ضرر لري کول، دا ټول د الله په اختیار کې. بل څوک د الله سره په دې کار کې شریک نشته دی. نو عیسی علیه السلام او مریم بیبي چې دي هغه الهه نه دي، هغوی سره اختیارات د نفع او نقصان نشته. قل یا پیغمبر اتعبدون من دون الله، آیا تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه، ما د هغه چا لا یملک لکم چې اختیار نه لري تاسو لرا ضرن د نقصان ولا نفعا او نه د فایدې. ستاسو د پاره نه د نقصان اختیار لري او نه د فایدې. ضرن د نقصان د دې یو معنا دار چې تاسو له نقصان نشي رسولې، او دویمه معنا دار چې تاسو نه نقصان نشي لري کولې، نه در رسولې شي نقصان او نه تاسو نه لري کولې شي. والله هو السميع العليم، او الله هو امدغه الله چې السميع العليم اوریدونکې دی، پوی دی په هر یو شي. دغه یو الله دی چې په هر یو شي باندې پوی دی او د هر خبري اوریدونکې دی. دا صفت په عیسی علیه السلام کې نو، ځکه عیسی علیه السلام د هر خبرې نه خبر نو، او هر خبره عیسی علیه السلام نه اورید. نو صفات د الوهیت پکې نو الہ نه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. دا پنځمه مسأله تبلیغیه ده، او په دې کې خطاب دی نصاراو له، ځکه مخکې بیان د نصاراو شروع دی. قل یا پیغمبر یا اهل الكتاب، اے اهل کتابو، لا تغلو زیت امکوی فی دینکم پبارد خپل دین کې غیر الحق پنا حقا. لا تغلو، د غلو دو معناګانې مخکې من کړې وي، سورۃ النساء کې تیر شوی. دلته د غلو معنا دار چې د حد نه زیاته کول، ځکه خطاب صرف نسواراو لدی، او هغوی د عیسی علیه السلام په باره کې د حد نه زیاته کړو، د حد نه تجاوز کړو، ځکه د عیسی علیه السلام خپل حق خدا دی چې د الله بنده دی او رسول دی. خپل حق څه دی چې د الله بنده دی او رسول دی، لیکن دوی په کې د حد نه زیاته وکړي چې الہ ته جوړ او ابن الله ته جوړ کړه، الله زوی. نو دی له افراط وي، د حد نه زیاته کول. نو دلته د غلو دغه معنا مراد ده. قل یا پیغمبر یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، لا تغلو د حد نه زیاته مکوئ فی دینکم پخپل دین کې غیر الحق پنا حق،
ولا تتبعوا او تابعداري مکوي اهواء قوم د خواهشاتو د هغه قوم قد ضلوا چې یقینا گمراه شوي دي من قبل مخکي گمراه شوي دي. واضلوا او گمراه کړي دي کثیرا ډیر خلک، نور ډیر خلک هم د ځان سره گمراه کړي دي، په خپل هم گمراه دي نور هم گمراه کړي دي. وضلوا او بلار شوي دي عن سواء السبيل دني غلارنا. ګوره درې کرته راغی ضلوا اضلوا او بیا ضلوا. نو اول ضلوا دا چې دوی په خپل گمراه شوي دي، دویم اضلوا چې نور خلک هم د ځان سره گمراه کړي دي، نور خلکو لم دعوت د گمراهي ور کړي دي. او دریم ضلوا چې دوی کلک دي په دې گمراهي باندې، د گمراهي نه اوړي نه کلک. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. دام زجر دے نسوارا ولا چې په دوی باندې لعنت شوه دي، دا لعنتي خلک. لعن الذين لعنت شوه دي په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر کړو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا، په دوی لعنت شوه دي. على لسان داود په جبه د داود عليه السلام و عيسى ابن مريم او په جبه د عيسى ابن مريم عليه السلام. په بني اسرائيل باندې لعنت شوه دي د داود عليه السلام په جبه او د عيسى ابن مريم عليه السلام په جبه باندې. د دې یو مطلب دا دی چې دې دواړو دوی له خیره کړی وي. داود عليه السلام ول لعنت کړي دي، خیره پکړي دي، او عيسى عليه السلام په دوی باندې لعنت کړي دي او خیره ولا. یو معنا دا. او دویم چې د دوی په کتابونو کې په دوی باندې لعنت شوه دي. د داود عليه السلام کتاب څه شو؟ زبور. او د عيسى عليه السلام کتاب انجیل. نو په دې دواړو کتابونو کې په دوی باندې لعنت شوه دي، په زبور کې په دوی لعنت شوه دي او په انجیل کې. ذالک دا لعنت بما په سبب د دې عصو چې دوی نافرمانی کوله، وکانو یعتدون او د حد نتیریدون کی. دا سبب د لعنت ذکر کې چې لعنت کولې شوه دي ځکه چې دوی عصيان او اعتداء کوله. د عصيان او د اعتداء ترمنځ فرقونه مخکمن ذکر کړی دي. لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. دا د دوی بل قباحت ذکر کوي. کانو دا نسوارا دا يهودو نسوارا لا يتناهون چې من بینک ولا عن منکر د ناروا کارنا فعلوه چې بخبل بیکو. یعنی دو جرمونه الله د دوی ذکر کوي. یو دا چې ناروا کار بیکو، منکراتو کې به برخه اغستله یو، او دویم دا چې د دینه به منه هم نه کوله، بخبل بیکو او نور خلق به نه معنا کول. دا ډبل ګناهونه دي. دا ډبل ګناګار چې وسړی په خپلم کار نه کوي، نیک کار نه کوي، ګناه کوي، او بل سړی هم تنه نه معنا کوي. نو الله د دوی دا دو جرمونه ذکر کړی دي. دی آیت نه معلومه شولا امام قرطبي رحمه الله وی چې نهي عن المنکر چې وسړی نه کوي، کم سړی چې د ګناهونو نه خلق نه معنا کوي د خپل وس مطابق، نو دا انسان هم ګناګار دی. ګور وسشتا او دا خلق د ګنا نه معنا کوي، نه د دعوت کار نه کوي، دا سړی هم ګناګار دی. دا سبب د عذاب ګرځي. دویم د دې آیت نه امام قرطبي سے وې معلومه شو چې نهي عن المنکر په هر انسان باندې فرض ده د خپل وس په اندازه باندې. نهي عن المنکر په درې طریقو سره کی. اول بلاس سره خدا کار د حکمرانانو د پاچایانو، زګه د لاس وس زمونږ استاد سند کیږي چې خلک په لاس باندې د ګنا نه منو. یو دویم نمبر د منکراتو نه منع کول په جبه سره. دا کار د علماو دی او د عام خلکو دی. په جبه سره خلک د ګناهونو نه منع کوي. او دریم په زړه کې بد ګڼل. کم ځای کې کده په جبه باندې وس نه رسید څوک دې منع کول نه شو، نو په زړه کې به بد ګڼي. او حدیث کې راغلی دی چې دا په زړه کې بد ګڼل چې دی دا د ایمان تر ټولو کم او ضعیفه درجه ده. دې نه کده بل ایمان به نشته، په خپل ایمان باندې را پکار. نو امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې نهي عن المنکر په هر چا باندې د خپل وس په اندازه باندې پکار دي جوړي. کپه لاس سره، کپه خلی سره، او کپه زړه سره. دریم امام قرطبي رحمه الله وی د دې آیت نه معلومه شو
چې که یو سړی په ګناه کې اخته دی، په خپله ګناه کوي، نور خلک ترې منع کولی شي. لکه بعضې خلک وایي ته په خپله لګې نو نور خلکو له څه لوي. په خبره پوهېږي که نه؟ که په خپله ته په یو ګناه کې اخته مې نور خلک ترې منع کولی شي. ځکه الله دلته د دوی 2 ګناهونه ذکر کړي. یو ګناه دا ذکر کړي چې دوی به منکر کار کوي، ناروا به یې کوي، او دویمه ګناه الله دا ذکر کړي چې نور خلک هم ترې نه منع کوي. یعنې ښه خبره خو دا ده که نه چې ته یو کس د یو کار نه منع کوې چې ته یې په خپل هم ترې ځان وساتې که نه. ته بل چاله د یو کار امر کې باید چې په خپل هم پرې عمل وکړې که نه. ښه خبره خو دا ده، ستا په خبرې کې به اثر الی چې په خپل هم پرې عمل وکړې. خو که تا پرې نه یې کړې هم بل چاله یې ویلی شي، که تا پرې عمل نه یې کړې هم بل چاله یې ویلی شي. ځکه یوه ذمهواري خو به دې ادا شي که نه. په خپله عمل کول یوه ذمهواري ده، بل چاله وینا کول دا بله ذمهواري ده. نو که خپله دې پرې عمل ونه که بل چاله چې وینا وکړه یوه ذمهواري خو به ادا شي. نو کانو لا یتناهون، دوی به منع نه کوله عن منکر د ناروا نه فعلوه چې کو به یې. نو ګوره منع به یې نه کول او په خپله به یې کو. لبئس خامخا بد دی ما هغه څه کانو یفعلون چې دوی کول. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. دا اوس د اهل کتابو بل خباست ذکر کوي، او دا د اهل کتابو د کشرانو خباست دی اصل کې، چې دوی به د کفارو سره دوستانې کولې، د مشرکینو سره یا د مشرانو اهل کتابو سره. ترى ته ګورې کثیرا ډېر منهم د دې منافقانو نه یتولون چې دوستانې کوي الذین د هغه کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی دی. ګوره دې کې 2 توجیهات دي. یو دا چې کثیرا منهم د دې نه مراد منافقان دي، او الذین کفروا د دې نه مراد اهل کتاب دي، یهود او نصارا. نو ترا ته ګورې کثیرا منهم ډېر د دې منافقانو نه یتولون چې دوستانې کوي الذین کفروا د کفارو سره، یعنې د اهل کتابو سره. په جبې خو دعوه د ایمان کوي خو لیکن دوستانه د اهل کتابو سره. دویم دا چې کثیرا منهم په دې کې ضمیر راجع دی کشرانو اهل کتابو له، په دې کې ضمیر راجع دی اهل کتابو له. او یتولون الذین کفروا، د الذین کفروا د دین مراد مشرکان دي. یعنی الله وی دا اهل کتاب چې دي دوی دوستانه د مشرکانو سره کوي. ترى تغوینی کثیرا منهم ډیر د دې اهل کتابونه یتولون الذین چې دوستانه کوي د هغه کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی دی. لبئس ما خامخا بد دی هغه شی قدمت لهم چې مخکې لېږلي دي د دوی دپاره انفسهم نفسونو د دوی. خامخا بد دی هغه شی چې مخکې لېږلی دی د دوی دپاره د دوی نفسونو. هغه څه شی دی؟ ان سخط الله علیهم، دا چې غصه دی الله په دوی باندې، خفه دی الله د دوی نه. وفي العذاب هم خالدون، او په عذاب کې به دوی همیشه. الله ډېر بد شی د ځان دپاره مخکې لېږلی دی، د الله خفګان او په عذاب کې همیشه اوسېدل دی لېږلي ځان دپاره. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون او کچرت دوی ایمان لرلې بالله په الله والنبي او په نبی باندې. کچرت مراد د دې ولو كانوا يؤمنون بالله کده دینه مراد منافقین شي، نو د نبی نه مراد بیا نبی علیه الصلاة والسلام دی، او د وما انزل الیه نه مراد بیا قرآن کریم دی. یعنی که چرته دی منافقانو رښتیا په الله باندې او د الله په رسول باندې ایمان وي، په قرآن باندې ایمان وي، نو دوی به بیا د اهل کتاب سره دوستانه نه کول، خو لیکن دوی وسره کی مخکې دي. ولو كانوا يؤمنون كچرته دی منافقانو ایمان لرلې بالله په الله والنبي او په نبی علیه الصلاة والسلام، وما او په هغه کتاب انزل الیه چې نازل شوی دی په د باندې یعنی قرآن، که په دې باندې ایمان وي. متخذوهم ندوی بننی ولا یهود لرا اولیاء دوستان، د یهود سره به دوستانه نه کوله. ولكن كثيرا منهم فاسقون، لیکن زیاد د دوی نه فرمان دي. دویم دا چې ولو كانوا يؤمنون پدې کې ضمیر راجی شي اهل کتاب ولا، نو بیا د نبی نه مراد موسی علیه السلام دی، او د وما انزل الیه نه مراد بیا تورات دی.
نو معنا دا ده ک چرته دی اهل کتاب په موسی علیه السلام او په خپل کتاب تورات باندې ایمان درلودل نو دوی به د مشرکانو سره دوستانی نه کوله لیکن مخکې آیت کې ډیر شو چې دوی ور سره کوي ولو كانوا يؤمنون كچرت دوی ایمان درلوده بالله په الله والنبي او په موسی علیه السلام وما په هغه کتاب انزل الیه چې نازل شوه دی اغلا یعنی تورات نو متخذوهم دوی بننی ولې مشرکان لرا اولیاء دوستان مشرکان سره به دوستانی نه کوله ولكن كثيرا منهم لیکن زیاد دوی نه فاسقون نافرمان دي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا پدې آیت کې فرق ذکر کیږي د يهود او د نصارا ترمنځ دی غدواره د اسلام او د مسلمانانو دشمنان خود مرده چې لک فرق پکشته ګوري متوجه شي يهود چې دا سخترین دشمنان د اسلام او د مسلمانانو دي يهود او مشرکان دا د مسلمانانو ډېر سخت دشمنان څومره چې وس کېږي د اسلام او د مسلمانانو خلاف دوی حربي خپل استعمالي او نسوارا چې دي دا به د يهودو په نسبت باندې مسلمانانو سره لک غري گزاره کوي خبره تاسو پوښتنه يهود چې دي هغه د موسی عليه السلام قوم دي کنه چې تورات تابع دي تورات کتاب چې مانی او نسوارا چې دي دا د عیسی علیه السلام تابع دي د انجیل دا انجیل چې مانی نور دواړو د بنی اسرائیل وي لا تجدن خاما خاطب پیدا کی اشد الناس سخت خلقنا عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا د مؤمنان سرا سوق به پیدا کی الیهود یهودیان دا الیهود لا تجدن د پاره دوی مفعول به دی الیهود یهودیان والذین وهغه کسان اشرکو چې شرک کړي دي یعنی ډېر سخت په دشمنی کې د مؤمنانو سره يهود دي والذین وهغه کسان دي اشرکو چې شرک کړي مشرکان دي ولا تجدن خما خاطب پیدا کې اقربهم ډېر نږدې د خلقنا دا هم زمين راجي دي الناس اقربهم اقرب الناس تب پیدا کې ډېر نږدې د خلقنا مودتن په دوستانی کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الذين هغه کسان قالو چې دوی وای ان نصارا چې بشک من نصارا یو الله وی په دوستانی کې ډیر نږدې مؤمنانو ته هغه نصارا دي په نسبت د يهودو بیا په دې کې د مفسرینو دوه قول دي یو قول دا چې ټول نصارا مراد دي چې ټول نصارا عیسویان چې دي د يهودو په نسبت د مؤمنانو سره دوستانه کې نږدې دي او دویم دار چې نه ټول نصارا نه دي مراد بلکې دلته بعض خاص کسان مراد دي په حبشو کې یو بادشاہ د نجاشی په نامه باندې نبی رسول الله مدینه له هجرت لانو کړي بعض صحابه حبشو لولېګل چې تاسو هجرت وکړئ ځکه مشرکانو د خوانه تکلیفونه مشکلات دوی چې کله حبشو له هجرت وکړو نو هغه ځای چې کوم بادشاہ او نجاشی هغه د مسلمانانو ډېر قدر احترام وکړو ډېر عزت وکړو هغه له خزه ورکو کله چې د قران کریم آیتونه واوریدل نو ډېر اوجړل ډېر اثر یې وکړو وی جړل او ایمان راوړل مسلمان شو او هغه سره بعضی کسان نور چې هغه په اسلام کې داخل شو به چې کله دا بادشاہ وفات شو په حبشو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحی په ذریعہ خبر شو چې دا وفات شوی دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په جنازه وکړه غیبانه جنازه په وکړه لیکن علما وی چې هغه لاش چې هغه مړی هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله پاک مخامخ کارک یعنی دا دغه خصوصیت نو دویم قول دا چې دلته عام نسوارا نه دي مراد بلکې دغه خاص نسوارا مراد دي ټول نسوارا نه ځکه عام نسوارا چې د خود مسلمانانو سره دښمنی کوي لیکن بعض کسان چې دغوی په اړه کې د آیتونو نازل شوي دي چې هغه نرم دل کسانو هغه طلبګار د حق هغه ایمان راوړي خبره تاسو پوه شولای کنه لکه د حبشو بادشاہ نجاشی چې خپل نومي اس حمو ولا تجدن خاما خاطب پیدا کی اقربهم نزدید خلقنا مودتن په دوستانی کی للذین آمنوا ده هغه کسانو سره چې ایمان راوړې دي الذين هغه کسان دي قالو چې دوی وای ان نصارا چې بشک من نصارایو دا الذين قالوا ان نصارا دا دل تجدن د پاره مفعول ثانی دی ښا ذالک دا زکام دا څه شی زکه
دا دوستانه د نسواراو چې دا نسوارا د مؤمنانو سره دوستانه کوي دا ولی الله ودا ځکه په دې کې اوڅو صفاتونه دي بان منهم بشک بعض د دوی نه قسیسین طلبگار د حق دي قسیسین جمع د قسیس حق طلب کوون کی دي او بعض علما وی چې کله نسواراو په انجیل باندې عمل پرې خود نو په دوی کې یو سړی قسیس په نامه باندې چې هغه په انجیل باندې ډېر کلک عمل کو کلک په دین باندې ولاړ نو چې کوم خلکو به د سره ملګرتیا کوله هغه ته به قسیس وي نو ذالک الله و اذا دوستانه د نسواراو د مؤمنانو سره بان منهم بشک بعض د دوی نه قسیسین طلبگار د حق دي ورهبانا او يركون کی دي د الله نه رهبان دراهب جمع يركون کی دي د الله نه یا رهبانا معنا دنیا پرې خودن کی دي دنیا پرې خده وانهم او بشک دوی لا یستكبرون لوینه کوي د خسته صفات د حق د منلو نه لوینه کوي انکار نه کوي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول د نور صفاتونه دي واذا سمعوا او چکل دوی واوري ما هغه کتاب انزل الى الرسول چې نازل شوه دی په نبی عليه الصلاه والسلام ترى اعينهم تبغور استرګد دوی تفیض من الدمع چې بېګ د اوخکونا تبد دوی سترګې ګوري تفیض چې بېګ من الدمع د اوخکونا ان ډېر مبالغه تانی د ډېر مبالغې د وجه نه د بيدلو نسبت سترګو لکړې دي اصل کې د سې د چډکی شي د اوخکونا وبهي دا ولی مما د وجه د هغه څنګه عرفو چې دوی پیژندل دي من الحق باز حق دا جړه ولی کوي داسترګي ولید اوخونه ډکیږي او بېږي مما د وجد هغه څنګه عرفو چې دوی او پیجاند من الحق حق دین ولا معلوم شو حق کتاب واوریدو نو اثر په اوکو سترګي د اوخونه ډکی شوي جاړي او دعای دا دعا کوي یقولون وای ربنا ازمن غرب آمنا من ایمان راوړو فاكتبنا نو لکم مع الشاهدین د شاهدی کوونکو سره چې کوم خلک ستاسو د دین شاهدی ورکړي د توحید د دغه خلکو سره مونږ یو ذکر او ځین علما وایي چې د شاهدین نه مراد د اخرنه امت ده ځکه دوی به شاهدی کوي لکه مخکې تیر شوی د سوره بقره او سل 33 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق دام د دین کانو خلکو بیان دی چې قران کریم واورېدو وایي جاړل نو باز خلکو ولا یو قسم پی غور ورغو چې مړه د پلار نه دینم پرې خدا او نیو دینم اختیار کدام څو کړ پیمانه کولې په دې کار باندې نو دوی ورلوي چې زمونږ څه عذر دی زمونږ عذر څه دی چې ایمان نه راوړو او بل طرف ته باعث شتا زمونږ د اتمه د چې الله به مونږ د نیکانو خلکو سره پولیس کې داخل نو باعث د ایمان راوړلو شتا او مانع نشته نو چې باعث موجود وي او مانع نه نو دا کار کول خو واجبې کنه وما لنا او څه عذر دې زمنګ لا نؤمن بالله چې من ایمان نه راوړو په الله وما او په هغه کتاب جاءنا چراغله دې من لمن الحق حق څه وجد چې من به ایمان نه راوړو په الله او په هغه کتاب چې من راغله دې چې حق دې یعنی عذر نشته دې زمنګ او باعث شته باعث داده وانا طمع او من تملر ان يدخلنا چې داخل بکی منګ ربنا زمنګ رب مع القوم الصالحين د قوم نیک انصارا فاثابهم الله نو الله دوی له بدل ورکړه بما په سبب د هغه څه قالو چې دوی ویل دوی له الله بدل ورکړه په سبب د هغه څه چې دوی ویل یعنی دا کوم خبرې چې وکړي کرامیه په نامه باندې وډاله ده اغوی وی چې صرف سړی په جبه باندې کلمه اوې دا مؤمن شو کزړی کی وی کنه اغوی د دې آیت نه استدلال کوي ګوره الله دوی له بدل ورکړه به ما په سبب د هغه څه قالو چې دوی اویل وی صرف د وینا د وجنه الله دوی له بدل ورکړه نو اغوی وی چې صرف په وینا سره سړی مؤمن کیږي لیکن دا استدلال د دوی غلط دی ځکه مخکې صفاتونه معلومیږي چې د دوی د وینا صرف زبانی نه و د دوی دغه وینا صرف زبانی نه و د زړه نه وځکه د مخ کی صفات په دلالت کوي چې دوی او جوړل چې کله د قران کریم آیتونه واوریدل نو صرف زبانی وینا سره سړی خلاصيږي نه دویم دا چې قول کله په معنا د عقیدی سره مرضی نو د عقیدی په معنا سره فاثابهم الله نو الله دوی له بدل ورکړه بما په سبب د هغه څه قالو چې دوی ویل
جنات باغنا تجری چی بیگ من تحتها الانهار دا غیلان دے نهرونا خالدین فیها ہمیشہ بی پاغی کی وذالک جزاء المحسنین او دا بدل دا خیست عمل کون کو زیر والا بیان شو ورپسی اس تخویف اخروی دے مخالفین والا والذین حق کسان کفرو چی کفر اکڑے دے پسڑکی وکذبوا او دروغ جنی گن لدی بی آیاتنا زمنگ آیتنا پجب سر اولئک دا کسان اصحاب الجحیم جہنم والا دی کفر او تکذیب دو شیان ذکر کرو د کفر تعلق د زړه سره دی او د تکذیب تعلق د جبه سره دی یعنی زړه کې هم کفر کړی دی او په جبه باندې تکذیب کړی دی د الله د آیاتونو نو الله ودا جهنمین دی یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا دې ځنه دویم باب شروع کیږي تر اخره پورې پدې کې اول رد ده په شرک په تحریم باندې یعنی د ځان نه باز شي نه په ځان باندې حرام اول پدې باندې الله رد کوي بیا درې قسمونه د قسم ذکر کیږي او د هغه کفاره بیانېږي او بیا په هغه شینو ذکر دی چې کوم الله حرام کړی دي شراب جواری انصاب او ازلام او د شراب او د جواری بعض نقصانات له اشاره کوي الله او د یو سوال جواب ذکر کیږي په 93 نمبر آیت کې بیا الله جل شانه په مؤمنانو باندې یو بل امتحان ذکر کوي چې د احرام په حالت کې او د حرم په ځمکه کې به الله و اخکار نه کوي ګوره کچا او کو سزا یې صدا هغه بیانېږي کم قسم احکار منع د احرام په حالت کې هغه بیان شي د خانه کعبه د احترام سره متعلق مسأله او بیا الله وی چې ګوره بے ځای پښتنه مکوي ادب خي الله او بیا رد په شرک په تحریم باندې چې مشرکین د ځان نه پزان باندې باز ساروی حرام کړیو بحیره صائبه وسیله وغیرہ او د مشرکین په دلیل باندې رد په یو سلسلورم کې او بیا ذکر کیږي یو مسأله په تفصیل سره د شهادت او د وصیت سره متعلق بیا دلیل نقلی ذکر کیږي اجمالا د ټولو انبیاءونو او تفصیلی د عیسی علیه السلام نه او ذکر کیږي احتیاج د عیسی علیه السلام په 5 طریقو سره او اخره کې د سورۃ ختمیږي په توحید د الله تعالی باندې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تحرموا محرم وی طیبات ما اغپاک شیان احل الله لكم چې الله حلال کړی دي تاسو د پاره مې حرام وي ولا تعتدوا او د حد نه زیاته مکوي د حد نه زیاته امدغه دغه چې حلال شي یو سړی په ځان باندې حرامي د حد نه زیاته دي نو الله وي د حد نه زیاته مکوي ګورا یو حلال شي په ځان باندې حرامول دا په څو طریقو سره دي یو دا چې سړی انکار کوي زړه شي حلال نه ګڼم مثلا د غوخه خورل حلال دي خو یو سړی ودا حلال اند لکه اندوان نو پدې سره خو سړی بیخي سکیږي د دین نه بهر کیږي ځکه حلال شي ته حرام ویل پدې سره سړی د دین نه وځي یو دا دویم دا چې یو سړی حلال شي په ځان باندې ځکه حرام ګڼي چې ولا کوم او خوړو نو زما دا خدایان چې دی او فلانه چې د مال zarar را ورسي د عقیده چې بیا مال نقصان رسیږي بیا مال zarar رسیږي په دې وجه باندې حلال شي په ځان باندې حرام کړی دی نو دا په دې آیت کې داخل دی چې الله وایي مې حرام وایي په ځان باندې دریم د دې وجه نه چې مال فلانی سی ویل چې دا شی پتا باندې حرام دی دا به نه خوري ګوره فلانی سی ابو بستانی سی ابر لویل چې دا شی پتا باندې معنا دی حرام دی دا باندې استعمال نو دام په دې آیت کې داخل دی الله وایي مې حرام وایي په ځان باندې او یو دا چې د یو سړی زړه د یو شی نه کی حلال غنی خو یره دا شی مې خوښ نه دی نو دا بیا باک نه کوي دا بیا باک نه کوي یو سړی اونې خو حلال به غنی لکه حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې میا دا ملخان چې دا حلال لیکن نبی رسول الله وایي زه خپل نه خلم زما ول زړه نه کیږي زړه مې نه مانی نو کستام زړه نه مانی نو باک نه کوي خو چې حلال غنی ګوري حلال به غنی حلال دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تحرموا محرم و طیبات ما
هغه پاکیزه شیان احل الله لكم چې الله حلال کړي تاسو د پاره ولا تعتدوا او د حد نه زیاته مکوئ د حد نه زیاته امدغه چې د الله حلال شي نه پزان حرام کی ان الله بشک الله لا يحب المعتدين من نکید حد نه زیاتی کوونکو سره وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون دام مخ کی سره لګیږي وكلوا او خراکوي مما دهغنا رزقكم الله چې درکړي الله تاسو له حلالا طيبا حلال پاک واتقوا الله او يرګي د الله نه الذي هغ الله انتم چې تاسو به پاغبان مؤمنون ایمان راوړونکي استئ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم دی آیت تو ذکر کیږي د قسم درې قسمونه ښه د دې تفصیل په سورته بقره کې تیر شوی دی قسم په درې قسمه ده یمین یو له یمین اللغو وی مختصر تعریفونه بیان کوم یمین اللغو یو تعریف داده چې بی ارادي یو سړی قسم کوي د باز خلکو عادت جوړ شوی کنه قسم په الله د ذکر دی والله چې د ذکر دی اراده د قسم نه خو غیر اختیاري خلیل راضی عادت جوړ شوی دی تکیه کلام نو دی الله و قسم وي پدې کې اگر چې ګناه او کفاره نشتا خو لیکن ځان ته نه ساتل پکار دی عادت جوړول نه دی پکار او دویم تعریف د یمین اللغو د څه شوی دی چې اللغو قسم دی لوي چې سړی په تیر شوی زمانه کې په یو شی باندې قسم وکي دا سړی په خپل ګمان کې رښتونی خو حقیقت کې دروغ جنې چې دا سړی په خپل ګمان کې و چې رزه رښتیا وایم خو حقیقت کې هغه رښتیا نه ښه نو دغه له هم یمین اللغو وي په دې کې دا سړی نه ګناګار دی نه په کفاره شته سره په خلاص شو کنه ستانه یې راشوي او خبره کنه دی په قسم په الله ما خود ذکر کړی دی او استاد سره کې دای چې رښتیا مې ګنې کړي خو کړی دی نه دی یمین اللغو وي نه پکې ګناه شته او نه کفاره شته دویم یمین غموس دی یمین غموس دی لوي چې قصدن په دروغ سره قسم کوي قصدن په دروغ کوي خو ولا پته چې دا کار مې کړی نه دی او دا وي قسم په الله ما خو کړی نو په یمین غموس کې کفاره نشتا لیکن ګناه پکې شته ګوره سخت ګناه ده ځکه غموس په عربی کې غوپی وهلو لوي نو یمین غموس علما وایي چې دا دومره سخت ګناه ده چې د انسان لبه الله په جهنم کې غوپه ورکړي او دریم د یمین منعقده یمین منعقده دی لوي چې راتلون کې زمانه په باره کې سړی د یو کار کولو یا د نه کولو قسم یو سړی وي په الله مې د قسم زبدا کار کوم یا په الله مې د قسم زبدا کار نه کوم نو کو خپل قسم باندې پورواله وکړه بیا خو څه خبره نشته لکه ویلو په الله مې د قسم زبدا کار کوم او وایې کو بیا خو څه خبره نشته خبره پوه شو لیکنه خو کوی نه کو نو کفاره به ورکړي چې وینه کې چې به ورکړي کفاره یې چې دا غوړل تاسو له وس ان شاء الله راش درې شیونو کې به یو کار کوي یو کار چې خو په درې کارونو کې به یو کار کوي کو غلام آزاد کله سو مسکینانو له جامع ورکړي یو جوړ او کله سو مسکینانو له دوټه مخوراک ورکړي د دې شیونو کې چې کم خو کپدی کې په یو باندې موس نه رسید نه غلام آزاد ولې شي نه جوړ جامع ورکول شي لس کسان لن روړې ورکول شي نو بیا بدري روجي ونیسي دا د قسم کفاره لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله باللغو فبي ارادي في ايمانكم فقسم نستاسو کې ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما فهغي عقدتم الايمان چې تاسو هټکې قسمونه یعنی یمین منعقده لیکن نسی تاسو بما پاہغی عقدتم الایمان چه تاسو غوٹکی قسمنا فکفارته اطعام 10 مساکین فکفارته نو کفاره د قسم د یمین منعقده چې وسړي دراتون کې په زمانه په باره کې قسم کړي او به پورا نه کړ فکفارته نو کفاره د قسم اطعام خوراک ورکول دی 10 مساکین لسو مسکینان لا من اوسط ما د هغه درمیانه خوراک نه تطعمون چې تاسو خوراک ورکوي اهلیکم خپل کورنۍ لا تاسو بلسو مسکینانو له خوراک ورکوي من اوسط ما د هغه درمیانه خوراک نه تطعمون چې تاسو خوراک ورکوي اهلیکم خپل کورنۍ لا درمیانه خوراک
نه ډیر اعلی او نه ډیر ادنا، نه ډیر ښه او نه ډیر بیکار، بس درمیانه خوراک چې تاسو عام په کور کې استعمالوي. الله وایي لسو مسکینانو لږ ورکړئ. او کسوتهم یا جامی د لسو کسانو یا بلسو کسانو لا یو جوړ جامی ورکړي. جامو کې ممدا خبره ده چې نه ډیر اعلی او نه ډیر ادنا. او تحریر رقبه او یا آزاد ول د غلام دی، یا بدا سړی یو غلام آزاد کی. درې شي نشو، غلام آزاد ول، جامی ورکول او یا څه شي ډوډۍ ورکول مسکینانو لسو مسکینانو له. فمن لم یجد چا چې پیدا نکو، دا درې شي نه پیدا نکړ، غلام هم نشي آزاد ولې بي وسه دي، ډوډۍ هم نشي ورکول، جامې هم نشي ورکول، یاشتنه دي. فمن لم یجد نو چا چې پیدا نکړ فصيام، دلته علیه لفظ مقدر دی، فعليه صيام، نو په د باندې روجي دي 3 ایام د 3 ورځو. څو ورځې روجي بنسي؟ بیا 3 ورځې. خدا 3 ورځې روجي چې دا په پر لپسې نسی ګوري، مینس کې به وقفه نه کوي، خاطر نن یو ونی ولا سبب بلونی سي بل ورځ بلونی سي، مینس کې به چټي نه کوي، رخصت پکې نشته. لکه د عبد الله بن مسعود په روایت کې ورسره ایام متتابعات تکرار راغلی یو بل پسې، مینس کې به وقفه نه. بعض خلک غلطه فتوا ورکوي خلکو له. څوک ته پوښتنه وکړي چې ما خو قسم مات کړی دی، قسم را باندې وړېدلی، څه وکړم؟ نو دا ولا ډایرکټ وایي 3 ورځې روجي ونیسم. وایي څه وکړه؟ 3 ورځې روجي ونیسم. دا غلطه فتوا ده، ځکه تاسو واورېدل که نه چې دا د روجو خبره وروسته ده. اول خبره د څه شي ده؟ یا به غلام آزادوي یا لسو مسکینانو له جامې یا ډوډۍ. اول د دې خبره ده، اول حکم دا دی. که د دې وسې نو هغې نه وروسته بیا 3 ورځې روجي، چې د دې وسې ګو روجې نه صحیح کېږي. ذالک کفاره ایمانکم، دا کفاره د ستاسو د قسمونو. ذالک دا چې دا کوم مخکې بیان شو دا مذکور. کفاره ایمانکم، کفاره د ستاسو د قسمونو. اذا حلفتم، چې کله تاسو قسم وکئ. واحفظوا ایمانکم، او حفاظت کوئ د خپل قسمونو. حفاظت کوئ د خپل قسمونو څه معنا ده؟ د دې یو مطلب دا دی چې کله تاسو قسم وکئ نو بغیر د ضرورت نه یې ماتوئ، بے ضرورت خپل قسمونه مماتوي. حفاظت کوي د خپل قسمونو د معنا ده چې قسم دی وکړو خو سي پوره کنه، خو په شرط د دې باندې چې ناجایز قسم دی نه وکړي. ګوره چې جایز قسم یو معنا ده. دویمه معنا ده چې حفاظت کوي د خپل قسمونو. څه معنا؟ چې بے ځای قسم سره کوم، چې سخت ضرورت نه راغلی په وړي وړي خبره قسم مکون. واحفظوا ایمانکم، دا معنا ده حفاظت کوي د خپل قسمونو، یعنی مې کوي په اسانه. کذالک د غشان یبین الله، بیانای الله لکم تاسو لا آیاته خپل آیاتنا، لعلکم تشکرون، دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ. نو دې طرف ته اشاره ده چې د الله دا بیان چې دا یو قسم د الله نعمت دی چې الله خپل آیاتونه تاسو له بیان کړی دي. نو گویا الله په تاسو باندې یو نعمت کړی دی، نو د دې شکر ادا کړئ. لعلکم تشکرون، دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، مخکې 8 نمبر آیت کې بیان وشو د هغه شیانو چې خوراکي جایز دي، حلال، نو الله وی پزانه محرم وي. نو اوس په دې آیتونو کې بیان د هغه شیانو دی چې دا غي استعمال حرام دي، نو الله وی حلال وي. چې کوم شی نه الله حرام کړی دی هغه به حلال نه ګڼي. په دې آیت کې 4 شی نه بیانېږي: خمر، میسر، انصاب او ازلام، شراب، جواری، او همدغه شانته بندگی د غیر الله او قسمت معلومول په غشو سره. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما الخمر، بشک شراب، والمیسر او جواری قمار، والانصاب او درگاهونه د غیر الله یا عبادت د غیر الله، والازلام او قسمت معلومول په غشو سره، رجس من عمل الشیطان، پلیتی دا د عمل د شیطان څخه، دا ګندګی د الله. من عمل الشیطان، دا عمل د شیطان دی، نه شیطان انسان په دې باندې راتېږي. فاجتنبوه، نو ځان ته اوساتئ، لعلکم تفلحون، دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. دی آیت کې د شراب بحث راغی، انما الخمر. په دې باندې تفصیلی خبره سورته بقره کې مونږ کړې ده چې شراب تدریجن په 3 پیرو باندې الله حرام کړی دی. ګوره
اول حکم د شراب په باره کې چراغله دی هغه په 2 سپاره سوره بقره 219 نمبر آیت کې راغی چې واثمهما اکبر من نفعهما. الله وی شراب کې نقصانات زیات دي او فائدې په کې کمی دي خو حرام نشو. دویم حکم بیا 5 سپاره کې راغی سوره نساء 43 آیت یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے مومنانو شراب بنس کید مانځه په وخت کې ګورئ. دریم حکم بیا دا راغی چې مکمل الله حرام کړ اڅ وخت کې بینس کئ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دی آیت کې د شراب او د حرمت د لپاره 3 وجې ذکر شوي. یو رجس الله وی پلیتی د نو پلیتی نه ځان ساتل پکار دي او رجس اکثر د هغه پلیتی د لپاره استعماليږي چې ظاهر نه پټه ګندګي د پټه ګندګي د لپاره رجس استعماليږي. لکه یو لسمی سپاری کې به ان شاء الله راشي سوره توبه 95 نمبر آیت کې د منافقینو په باره کې الله و انهم رجسون. الله وی دا ګند دي. نو د منافق هغه ګندګي چې ښکارا نه کنه پټه پزړه کې پرته په ظاهر خو دعوت ایمان کوي او نجس هغه ګندګي لوي چې هغه ښکارای. د دې وجنه لسمی سپاری سوره توبه کې 25 آیت کې مشرکین له الله نجس لفظ استعمال کړي دي. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس. ځکه مشرکان ښکارا پلید دي ښکارا د کفر کلمه وي. نو د شراب او د حرمت یو وجه دا چې دلته رجس لفظ استعمال کړي دي ګندګي ده او د ګندګي نه ځان ساتل پکار دي. دویم من عمل الشیطان الله ودا د شیطان کار دی نو شیطان کار نه بزان ساتي کنه. او دریم فجتنبوه امر دی الله وی ځان ته وژغوري ځان ترنه اوساتای او نتیجه بیا دا لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. خمر او میسر په دې باندې تفصیلی خبرې التمن کړې دي. والانصاب انصاب د نصب جمع ده. هر هغه شی چې د الله نه بغیر عبادت کیږي کل ما ينصب ويعبد من دون الله. هر هغه شی چې ادرول شي او عبادت کیږي د الله نه بغیر. یو اسنام دي د صنم جمع ده او یو نصوب دي. فرق په دې دواړو کې دا دی چې د نصوب شکل نه بس امدسي خلک عبادت کې لګلرګي یو کانی مثلا قبر او صنم چې داغي شکل ښه بوتي داغي له شکل ورکړي. نو والانصاب او درگاهونه د غیر الله والازلام او غشیم. د دې تفصیلی خبره مخکې تیر شوې د سوره مائده 3 آیت کې په تفصیل سره خبره شوې. وان تستقسموا بالازلام چې په غشو باندې به کفار خپل قسمت معلومه و چې دا کار مال خدای که خنه دي من جاور لبور لاغي بوله غشي وشړه کول. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. په دې آیت کې اوس د شراب او د قمار نور نقصانات الله بیانوي. الله وی ګوره د دوړو شینو نه زکه ځان ساتل پکار دي چې په دې کې دنیوي نقصانات هم شته مفاسد او اخروی هم پدې شته. دنیوي نقصانات ادا دي چې په دې سره دشمنی بغض او کینه د خلکو ترمنځ پیدا کیږي. زکه کله چې سړی شراب اوس کې عقل کار پریدي نو کله کنځلی مو کی کله پکې وهل تکولم او کی کله پکې نوري بدکارونه او کی نو بس بغض او کینه پیدا کیږي د دې. او د جواری نقصانات دادي چې ګوره کله د جواری وکړه جواری او بیل نو بیا به دې سړي غوسه راځي کنه چې دا چا نه غټلی او کله ناکله پکې خلک خپل بچیم ګرو کې غاڼه کې ورسره نو به چې هغه سره خپل بچی پوری غوسه ولا ورزي جنگ نو دښمنی نه پیدا کیږي. او اخروی نقصانات اداره چې انسان د الله د ذکر نو د مانځنه پاتې کوي. چې شراب د اسکل بیا سړی شرابي انسان مونږ کوي. شرابي انسان بیا تلاوت شرط کوي ذکر شرط کوي. امدغه شان جوارګر انسان قمارګر انسان هغه هم د دین په کیسه کې نه هغه بیا پیسو سره کوي. نو دنیوي نقصانات هم پکې الله او اخروی. انما يريد الشيطان يقينا غار شیطان ايوقع چواچي بينكم استاسو ترمنځ العداوه ظاهري دشمني والبغضاء او کینه د زړه عداوت تعلق د ظاهر سره دی او بغضاء د دې تعلق د زړه سره. چواچي استاسو ترمنځ ظاهري دشمني والبغضاء او کینه د زړه فل خمر د شراب د وجنه والميسر او د جواري د وجنه. ويصدكم او منكي تاسو عن ذكر الله د الله د ذکرنا وعن الصلاه او د مانځنا. دله تخصیص بعد التعمیم و ذکر الله عام دی او صلات خاص دی. د مونږ تاسو منکي. فهل انتم منتهون نو آیا تاسو منکی گئی د شرابنا. دله استفهام وي خو په معنا د امر سره دی یعنی منع شي.
د دې وجنه حدیث کې راغلی چې کله دا آیت نازل شو نو عمر فاروق رضی الله عنه ویل انتهینا اے الله بس موږ معنا شو عمر فاروق رضی الله عنه د شراب سره ډیر قران ډیر بدر واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا دیکم ترغیب دی عمل کولو لپاره د مخکې حکم باندې الله وې د شرابونه منع شي زکه دا د الله امر دی او د الله د رسول امر دی واطيعوا الله او حکم امنه د الله واطيعوا الرسول او حکم امنه د پیغمبر دا پیغمبر ذکر کدي طرف ته اشاره ده چې د شراب او تفصيلات هغه د احادیثونو معلومه وي بخاری شریف کې حدیث دی چې کله د آیتونو نازل شو د شراب په دغه وخت کې مختلف شرابونه خلکو کرایي د کجورو نه به شراب جوړول او همدغه شان د انګورو نه به شراب جوړول د شادو نه به شراب جوړول د ممیزو نه به شراب جوړول او د جوار نو د اوربشو نه مختلف قسم شرابونه نو دا ټول حرام دي نو حکم امنه د الله او اطیعوا الرسول او حکم امنه د پیغمبر واحذروا او ځان اوساتئ د دوی د مخالفتنا یا ځان اوساتئ د شرابنا فإن توليتم كتاسو مخ وګرځاو خبرم اون منله نو فعلموا پويشي انما بشك على رسولنا زمن پیغمبر باندې البلاغ المبين رسول دخکار الله وی کتاسو مخ اړوي نو زمن پیغمبر نور وظیفه نشته بس دا وظیفه ده چې تاسو له الله پیغام در رسي نور کوي تاسو نه مانه الله بس سزا درکړي نو یو قسم تسلیم د نبی عليه الصلاه والسلام لچې پیغمبر نور پروا مساته استاذ مواری بلاغ ده بلاغ رسول